هڅې پیل د جوړېدو دا وطن در لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په کندهار پوهنتون کې د مسؤلینو، استادانو او محصلینو یوې سترې غونډې ته وینا وکړه. لوګر لوړو زده کړو مؤسسه کې د 23 میلیون افغانیو په ارزښت د محصلینو لیلیې لپاره د خوړنځي او ګدام جوړولو او د لیلیې ودانیو د بیارغونې چارې پیل شوې. سمنګان لوړو زده کړو مؤسسه کې د یو محراب مسجد د جوړېدو چارې پیل شوې چې شاوخوا 6 میاشتې کې به چارې بشپړې شي. بدخشان پوهنتون د لومړي ځل لپاره وتوانید چې د لوړو زده کړو مدیریتي او معلوماتي سیستم HEMIS له لارې د محصلینو ډیپلومونه او ترانسکریپټونه چاپ کړي. د کندهار پوهنتون د لیلیې محصلینو ته د 1 میلیون افغانیو په لګښت ورزشي کلب جوړ او پرانستل شو.